الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عزتمندو دا کوم آیات چې ما ولوستو په دې کې الله جل جلاله د انسانانو خلقیت ته اشاره کوي چې دا ما پیدا کړي دي او دا مې مختلف جوړ کړي دي. څوک زنانه او څوک نارینه قبیلې په دې کې جوړ کړي دي، لیکن الله جل جلاله ته دا یو قبیله او دا یو قسم دا ورواله نه لري چې نر دې دا وته د ښځې نه غوره ښکاري یا ښځه د نر نه ورته غوره ښکاري، داسې نور، بلکې د الله جل جلاله په نسبت باندې عزتمن انسان هغه دی چې هغه ډېر دیندار و، ولو که هغه هر څونه غریب وي چې دیندار وي، الله ته ګران د هغه دوست د هغه ولی، هغه سره محبت کوي. نو غرض مې دا دی چې الله جل جلاله دا قسمونه د انسانانو پیدا کړي دي. نو څوک چې نر پیدا وي هغې کې به صفات د رجولیت د سړیتوب وي، کوم چې زنانه وي هغه به په خپل مسیر او په خپل صفاتو باندې په هغې باندې به ځي، نه به سړی د زنانو صفاتو ته ځان مایله کوي، نه به زنانه د نارینو ته مایله کوي. او دا د قیامت د علامو نه یو علامه ده، اوس ښکاره شوې ده، او وړه ګناه هم نه ده بلکې ګناه کبیره ده. هغه دا ده چې سړی را لګېږي د زنانو سره ځان مشابه کوي، که هغه په خبرو کې وي، که هغه په مزل کې وي، که هغه په ناسته پاسته کې وي، په اخلاقو کې وي، او که په لباس جامو کې وي. د دې نه منع شوې ده بلکې ګناه کبیره ده، او د قیامت د علامو نه علامه هم ده. او د دې د پاسه دا ده چې د الله جل جلاله رسول لعنت هم په دغې طبقې باندې هغه ویلی دی. د باید چې نارینه د دغې صفاتو نه ځان وساتي، په کوم خلقیت او په کوم صفاتو چې الله پیدا کړی په هغې باندې به ځي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. دا الله رسول لعنت ویلی دی په خپل عظیم او مبارک خله باندې، هغه وی لعنت د الله دی وي په هغه خلقو باندې چې زنانو سره ځان مشابه کوي، او د الله جل جلاله لعنت دی وي په هغه زنانو باندې چې د خلقو سره ځان مشابه کوي. په بل روایت کې ورسره دا دي المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ځان مشابه کوي د هغې سره. همدغه رنګې په بل حدیث کې راغلی دي د الله رسول لعنت ویلی دی په هغه سړي باندې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال. هغه خلکو باندې هم د الله پیغمبر لعنت دی ویلی دی چې هغه د زنانو د جامو په شان جامې کوي، په جامو کې د هغې سره مشابهت کوي، که هغه په ګنډلو کې وي، که هغه په رنګونو کې وي د زنانو رنګونه کوي. همدغه رنګې عکس زنانه را لګېږي د نارینهو لباس اغوندي. مثال په طور زنانه د نارینهو چې کوم عادت وي رواج وي هغسې جامې کوي. همدغه رنګې یا صادر د نارینهو لباس دی مستقل دی، همدغه رنګې زمونږ په عرف کې هغه پټکې دی د نارینهو دپاره، خولۍ ده همدغه رنګې پکول دی وغیره، داسې نور چې موږ کوم هغه پیژنو. نو د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې لعنت ویلی دی. او دا څومره ډېر دی نن سبا. تاسو که وګورئ د میډیا کې وګورئ داسې خلک به وینئ چې زنانو څخه به نه بیلیږي، که د هغې دا کریمونه دي او که دا پوډر دي او دا الا بلا ده دا ګندونه دا به هم په ځان وهلي، ځانونه به ورسره مشابه کړي. همدغه رنګې په ویښتانو کې وي داسې زنانه وي چې د خلکو په شان هغه ویښتان جوړوي، واړه کوي یې. همدغه رنګې خلک وي چې د زنانو په شان ویښتان هغه اوږده کړي. مشابهت دی، دا ټول مشابهتونه. زه به د دې څه تفصیل کوم، لیکن هر هغه
صفات عادات چې د نارینه وي زنانه هغې پسې ځي دغه انسان دغه زنانه ملعونه ده د الله جل جلاله د پیغمبر په خولې باندې او هغه سړی چې د زنانه عادات رواجات په خبرو کې مخکې ما د هغې تفصیل وکړو په جامو ټولو کې دغه انسان دغه سړی ملعون دی ولو که ځان ورته غټ باچا ښکاري چې ما غټه توره کړې ده ځان مې مشابه کړی ده د خلکو سره د دې نه ځان ساتل کول پکار دي همدغه رنګې اهل علم دام ذکر کوي پکې ګیره خریل دام په دې مشابهت کې راځي دا په ځای د دې چې دی کې نور وعیدات هم دي لیکن په دې کې اهل علم ذکر کوي چې دا مشابهت دی ځکه الله جل جلاله د زنانو ګیره نه ده رایستلې او که دې کې موږ او تاسو سوچ وکړو یعنی د یو زنا د یو رحم نه نارینه پیدا کیږي ام د دغه رحم نه زنانه پیدا کیږي د زنانه په مخ باندې ګیره نه راخیږي او د نر په مخ باندې ګیره راخیږي دا وړي خبرې نه دي دا غټي خبرې دي دا د الله جل جلاله د پام نه ولیدلې خبرې نه دي بلکې غټي خبرې دي داغه ته یاد دي داغه نه نېریږي او هغه خپل دا کار کړی دی د مخالفت کول دا عظیمه ګناه راځي یو شان مخ دی د یو زینه راوتلی په یو راخیږي په یو نه راخیږي عزتمند د آخرت غم وکړي د الله د عذاب نه ځان وساتئ که څوک د الله د عذاب نه یریږي د هغه به د دې خبرو نه ځان ساتي بل یو حدیث دی په هغې کې نورم زیات وعید دی نبي صلی الله فرمایي صنفان من اهل النار لم ارهما دوه قسمه خلق دي دوه قسمه انسانان دي چې ما تر اوسه پورې لیدلي نه دي خو دا به راوځي دا ټول د قیامت علامې ده اوس راوتې دي یو په هغې کې وای څه خلق به صنف معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس داسې خلق به راوځي چې هغې سره به د غویانو د غواګانو د لکو په مقدار باندې داسې ډانګي وي یا به ورسره د هغې مطابق دا نور دغه وي خلق به په دې باندې وایي فناحقه باندې هغه دا یو مثال په طور دام پکې داخلیږي چې هغه د باچاهانو سره د وزیرانو سره د منصبانو سره همدغه رنګې د نورو او مشرانو سره مالدارانو سره خپل خلق وي او مسلمانان پې هغه په ناحقه وایي دا په دې کې هغه داخلیږي چې مشر ورته څه وویل لکه دا پلانکې سپلی کې هغه سپلی کې چې دا ولې وایم په حقه که ناحقه اهل علم وایي دا په دې کې طبقه پکې ده بل صنف هغه زنانه دي کاسیات عاریات مائلات ممیلات داسې ښځې به راوځي چې هغې به جامې اغوستې وي لیکن په دې جامو کې به هغه بربنډي دا حدیث پوخه اهل علم د دې تشریح چې کوله ایران شوي وته چې څنګه به زنانۍ چې جامې به اغوستې او په دې کې به بربنډی نو هغوی به دا تعبیر کوو چې کېدای شي داسې به چې تنګې به داسې تنګې جامې کول چې د انسان بدن پکې ښکاري ځکه دا اوسنۍ جامې هغوی نه وي لیدلي دغه معنا هم په دې کې داخله ده هغه زنانه چې داسې جامې کوي چې د هغې اندام پکې بیل ښکاري او بار ګرځي دا هم په دې کې داخله ده ځکه دا ګویه کې بربنډه ده همدغه رنګي هغه لباس جامې هم په دې کې داخلي دي چې هغه نری وي جامې دې اغوستې لیکن بدن دې پکې ښکاري دا جامې هم بازارونه د دې نه ډک دي ډېر مخلوق شته چې داسې جامې کوي د دې نه ځان ساتل کول پکار دي زنانه به هم ځان د دې نه ساتي بله علامه وله دا ښودلې ده رؤوسهن کاسنمة البخت وایي سرونه به د هغوی د اوښ د کوپو په شانتې وي اوښ چې وي د هغه دوه قسمه اوښان وي بعضې اوښان داسې وي چې د هغې ملا کې دا ځای داسې جګ وي هغه ترې مراد وي د داسې سرونه جوړول چې دا اختان دلته داسې ټول را تړل او پورته کول اهل علم وایي دا په دې کې هغه شامل دی دا مخلوق څومره ډېر زیات دی العیاذ بالله الله دې زموږ زنانه وساتي ټول مسلمانانو د دې نه ځان ساتل کول پکار دي دا به څومره ګناه نبي صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې ما دا قسم خلق نه دي لیدلي ګناه دومره ده لا يدخلن الجنة جنت ته دا قسم زنانه نه داخليږي ولا يجدن ريحها داخلي دل لاسکه د جنت بوی هم په دای باندې حرام دی وي بوی بم دینینی سبحان الله او به بوی د جنت چې کوم دی هغه وي
1500 کاله وړاندې هغه د جنت بوی هغه به هغه جنتین حس کوي. تاسو سوچ کوئ عزتمند څومره معمولي عمل، نری جامه اغوستل یا دومره تنګه کول چې ستا اندامونه پکې ښکاري او دغسې ویښتان جوړول معمولي خبره ده. ښایسته جامې واچوه، درنې جامې واچوه، لیکن په دې عمل جنت لا څه کې د جنت بوی به نیم انسان حرامېږي. دې نه موږ ځان وساتو، د خپل آخرت غم وکړو. همدغه رنګې عزتمندو بل د مشابهاتونه او ځان مشابه کول، هغه نور جنسونو پورې ځان مشابه کول، د دې نه منع راغلی ده. نور جنس دا خو مسلمان دی، د مسلمان په منځ کې هغه ځان مشابه کوي. کافر سره ځان مشابه کول، د هغې سره ځان یو شانې جوړول، په یختانو کې، په مزلو کې، په لباسو کې. یو کافر به یو جامې نه کړي، سبا له به ټول د مسلمان او د امت بچیان چې کوم دي ځوانان دي هغه شی به شروع کړی. ډېر د افسوس مقام دی دا. چېرته د صحابو د سلفو جامې خمه ونه کړي، د هغوی په طریقه باندې خمه ونه کړي، د خپلو مشرانو په تقلیدونه خمه ونه کړل. لیکن چې وینو یو غټ کافر به هغه به په یو قسم سره خوراک کوي، سبا له به هغسې د مسلمان بچی وی مسلمان به په فخر به لګوي، خوراک به کوي. هغه به په یو طریقه اوبس کي، هغسې به اوبس کو. هغه به یو قسم ته مزل کوي، هغسې به مزل کوو. دا څومره دا عظیمې ګناهونه دي، دې باندې لعنت ویل شوی دی، ګناه کبیره ده. حدیث کې راغلی دی نبي صلی الله فرمایي من تشبه بقوم فهو من. ستا خوښه ده او که ستا خوښه نه ده، د الله پیغمبر وایي چا چې د چا سره ځان مشابه کړو دا د هغې نه شو، هغې سره وفاسېږي، هغې سره په دې ګناه کې ته شریک شوي. بل حدیث کې راغلی نبي صلی الله فرمایي لا تشبهوا بغیرنا، تاسو د بل چا پورې ځان مه مشابه کوئ. غیرنا یعنی کفارو پسې، که هغه یهود دي که نصارا دي که مجوس دي. بیا صراحت کوي ولا تشبهوا بالیهود والنصارا، یهود و نصاراو نه ځان وساتئ، دوی سره مشابهت مه کوئ. باید عزتمندو که موږ ځوان که موږ کې ځوان دی او که موږ کې سپین ږیری دی او که موږ کې ورکوټی دی، ټول د الله په دین باندې غیرت ولکو. دویم د الله د پیغمبر د لعنت د خیرونه ځان وساتو. دریم د الله جل جلاله په قهر باندې ځان اخته نکو. څلورم د الله جل جلاله د جنت نه ځان نه محروم نکو او په جهنم باندې ځان ونسیزو. دا کارونه چې موږ کوو یو څو اسباب ولې موږ دا کوو؟ ولې د امت مسلمه بچې نن سبا راپاسېږي خپل عادات د خپلو صحابو د الله د پیغمبر طریقې چې موږ ته هر قسم طریقه په خوراک کې، اسکا کې، په لباس کې، په ګرځېدلو کې، په خبرو کې، په هر څه کې موږ ته ښودلې ده. د عظیم یو د عزت طریقې موږ پرېږدو او هغه ملعون انسانان یهود نصارا کفار د الله په نسبت باندې د هغه دشمنان د هغې طریقې پسې موږ ځو. څه وجه ده؟ کم باعث دی په موږ باندې؟ یو وجه دا ده کله هغه مشکل دا وي چې سړی په نفس کې مشکل وي، طبیعت یې خراب وي یا عقلي توازن یې خراب وي. دویم دام کېدلی شي چې غلط تربیت هغه وشي، د بچو تربیت غلط وشي. دا کول پکار دي د خپلو بچو تربیت صحیح وکړو. همدا وجه د الله پیغمبر فرمایي علیه الصلاة والسلام خپل بچي چې کله 7 کالو ته راورسېږي په منځو ته امر وکړي. کله چې 10 ته ورسېدو امر مطلب دا دی ځان سه به راولي، بچی منځو که پاسه سهار به پاسه وکلل ماشوم باید موږ پاسه او سهار کې. لرګو ته دنیا کار دی موږ په نیمه شپه هم پاسو چې ګرځېدلی صرف شي کټ نه اړته. لیکن د الله پیغمبر وایي مونږ یې پاسه ونه پاسو چې 10 ته ورسېدې بیا به وهې. دا ولې تربیت؟ نو یو د هغې نه چې د مسلمانانو بچي د کفار او د یهودو عادات کوي، وجه دا چې د اول نه تربیت صحیح ونشي. نو باید چې موږ د خپلو بچو تربیت وکړو، د الله په دین باندې تربیت ورته ورکړو، قرآن ته کښېنوو، منځونه پرې وکړو. همدغه رنګې غلط شیان وي د اول وخت نه منع کړو، د اول وخت نه منع کړو. په سفر باندې یو ماشوم یو دکان کې ناست ورکوټی ماشوم، لیکن په موبایل راړولې او ګانې پکې اورېدلې لوبې چې ورته وایي. ډېر زیات خفه شوم، بیا مې ورته وویل او په سر مې ورته لاس کېښوستم بچو ماشومه ته اوس د الله په نسبت باندې مکلف نه یې،
لیکن مشکل دا دی دا خبرې تا اوس مشران دې نه منع کوي خوشحاله دي ته وله ګټه کې لیکن دا شی چې ته اورې د وسنه سباله چې غټېږي د هېڅ چا په تا باندې وس نه راځي نه بیا په پړو باندې کېږي په پړو دې وتړي نه په لختو باندې کېږي بال ته اوس داسې ستا ذهن پاک دی ستا ذهن اوس دین طرف ته روان دی دې شي نه تېر شه ډېر زیات خوشحاله شه بندې که غرض زما دا دی همدا ماشومان دي که اوس نه موږ داسې تربیت ور نه کړو غلطو مجلسونو کې کېنوو لوفرانو سره خپل بچی دې پرېښوسته لوبې واورېدلې دا شیان وکړه ولا که سبا له ستا په دې باندې وس وشي یا به وژني وجلی به هم نه شي او ستا په مخامخ به هغه مخالفت کوي او جهنم په لار به روان وي زړه به دې بیا پې خوږېږي نو غلط تربیت بل هغه دام کېدلی شي چې دین کم وي دین نه یې اورېدلی شوی ډېر نو باید چې موږ دین سره علاقه ډېره کړو دا زموږ اهم کار دی په دې دنیا کې موږ چې پیدا شوي د دین دپاره پیدا شوي د الله عبادت دپاره د دې دپاره نه پیدا شوي چې دا دنیا به آبادوو دا به د ضرورت مطابق کوو دونه دنیا چې ستا روانه وه چې ستا ګېډه د حرامو نه بچ ده د حرامو نه دې بچ ده او بدن دې پټ دی په حلال لباس باندې نور د الله دین ته کار ووایه دا به کې دا حرص به د سره نه شي دا ولې دونه نه شوي دې په قیسه کې مه کېږه کوه هغې ته هم کوشش کوه چې ډېره شوي لا ښه ده ام به په دین کې به ولګې نیک کارونه به پرې وکړي لیکن داسې به نه کې چې د دین نه فې ځان وباسي دلته مشکل جوړېږي که هغسې کېدله د دین نه موږ پکې نه وتلې دین نه پکې نه خرابېدلې کوه لیکن چې کله حرص د دې حد ته رسېږي چې د دیني کارونه دې وباسي د قرآن درسونه دې وباسي دین ته کېناستونه دې وباسي د مونځ نه دې وباسي نو بیا دنیا فرېده که چېرته د آخرت غم درسره وي الله جل جلاله دې موږ او تاسې او زموږ نسل او د ټول امت مسلمان نسل هغه د الله د پیغمبر په طریقو او عاداتو باندې روان کړي د هغې په طریقو کې قسم په الله عزت دی د الله د پیغمبر په طریقو دا به هم کله ویو که وخت انشاءالله هغې په څه طریقه مزل کو د الله پیغمبر هغې ډوډۍ څنګه خوړله هغه په مجلس کې څنګه کېناسته هغه څه کردګار دا به انشاءالله را روان په جمعو کې به ورځو کې به هغې ته م اشاره وکړو او هغې کې زموږ عزت دی د عمر تنهو یو خبره را په یاده شوه په آخره کې کوم هغه یو ځي ته لاړ امیر المؤمنینو د ټول مسلمانانو مشرو او په هغه وخت کې د هغه رعب خاص کر یو قوم ته لاړ یو ځي ته کله چې هغې ته ډوډۍ کېښوستله د ډوډۍ نه بعد هغه د خپلې ګوتې وڅټلې یو کس ورته وویله چې امیر المؤمنینه دا خلک داسې خلک دي چې یعنې غټ خلک دي د دنیا په دغه باندې او دا لږ بد ګڼي ورته په کار شو وایي زه به د الله جل جلاله د پیغمبر طریقه د دې خلکو د وجې نه پرېږدم دا د الله پیغمبر موږ ته ویلي چې ډوډۍ نه بعد تاسو د خپلې ګوتې وڅټئ ځکه تاسو ته پته نه لګېږي چې په کوم ټوټه د دې رزق کې برکت دی کېدای شي په دې خور سر کې دا کوم چې ګوتو پورې نښتی وي په هغې کې برکت وي دې کې نور هم صحي فایدې دي اوس هغه نه بیانوم مقصد زما دا دی چې هغه عظیم شخصیت داسې وکنځوئ دا د الله د پیغمبر طریقه ده نه داسې موږ ته هم په کار ده د الله د پیغمبر طریقې دې کې زموږ عزت دی ولو که ټوله دنیا هغه بل څه وایي موږ پسې خبرې کوو الله دې موږ د الله د پیغمبر په طریقو باندې هغه عمل راکړي او توفیق دې راکړي او په هغې دې موږ مشرف کړي او زموږ نسل هم دغسې هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم